دویم سوال دا دی چې آیا زنانه په کورونو کې اعتکاف کولی شي او کنه؟ قرآن کریم کې الله رب العالمین د اعتکاف ځای جمعات ګرځولی دی، وانتم عاکفون فی المساجد. الله رب العالمین وی په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي په جمعاتونو کې، کور کې الله رب العالمین اعتکاف نه دی ګرځولی، او موږ له په هر څه کې د الله او د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کول ضروری دی، او نه د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې چا په کور کې اعتکاف کړی دی. څوک یو حدیث نشي پیش کولی سوا د اقوالو د علماو نه. عام صرف په دې امت کې دوه علما مشران تیر شوي چې هغوی وایي خیر د په کور کې هم کولی شي، لیکن د هغې دا خبره به هله صحیح وه کله چې د احادیث سره موافقه وه، یو حدیث ورسره په دې باندې وي. دا زموږ دین هغه دی کوم چې الله یا نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي یو. نو په کورونو کې چرته کې د صحابو په دور کې په کور کې اعتکاف نه دی نکړی د زنانو دپاره، صرف په جومات کې راغلی دی. او هغې ټایم کې مکه وه، مسجد نبوي و، په هغې کې اوس هم د زنانو اعتکاف کې پردې به وهل کېدلو. نو اوس زموږ داسې دور دی چې په دې کې عام جومات کې زنانه نشي کېناستلی. نو چې عام جومات کې نشي کېناستلی، یو حکم ولا متوجه نه دی الله رب العالمین د طرفه، اعتکاف ولا معاف دی. په دغه ټیم کې چې کمې زنانه ډېر زیات زړه کېږي چې یاره زه د اعتکاف وکړم، صرف نیت دی د اعتکاف کوي، الله به ولا په دې نیت باندې اجر ورکوي. ځکه اوس دور د فتنو دی، اوس خو جومات ته نشي راتللی، په کور کې کېږي نه. دا داسې دی لکه یو سړی وایي چې یاره زه عمرې له خو نشم تللی مکې ته، نو راشه خپل کلي جومات کې به زه عمره وکړم. نو د کلي په جومات کې عمره کېږي؟ هرگز نه کېږي، بالکل نه کېږي، بلکې الټا پې ګناهګاریږي. نو اعتکاف چې کوم دی هغه به په مسجد کې په کور کې نه کېږي. څوک چې وایي په کور کې کېږي نو دا هسې ځان نه وي، او یو حدیث په دې باندې نشي ښودلی، یو حدیث، زیات خبرې پرې، صرف یو حدیث په دې باندې نشي ښودلی. هغه جوماتونو کې زنانه کولی شي چې هغه د زنانو مستقل جوماتونه وي، لکه پېښور کې زموږ شیخ عبدالله سلفي حفظه الله د هغوی جومات د زنانو سیسټم د زنانو لاندې تاخانه د مسجد لاندې د زنانو مسجد دی. نو هغه ځای کې زنانه اعتکاف کولی شي چې د زنانو مسجد مستقله زنانو مدرسه مسجد، نو په هغه ځای کې کولی شي. اعتکاف چې کېږي هغه په مسجد کې کېږي، مدرسه کې هم نه کېږي، مسجد کې نو بس صحیح د اعتکاف بیا کېږي.